همون ګران دوستانو زمانم زمان افریدی ده تا زما غږ د زمان کریپټو ډاٹ کام نه اوري ګران دوستانو زمان نن موضوع ده بیت کوین ولې د 50000 ډالر نه بره قیمت رسیږي نه. د دې موضوع باندې به زه تاسو سره په تفصیل خبرې کوم، خو دا غینه مخکې زه تاسو نه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل زمان کریپټو ډاٹ کام خپل ملګرو سره شیر کړئ، سبسکرایب کړئ او هغه زنګوله وي ورته ک بیل وي هغه پلیز تاسو هم پرس کړئ چې تر هغه تاسو ته زما ډیلی بیس باندې په پښتو او فارسی کې د مارکیټ خبرونه ضرور رسي. ډیر زیات مننه. ګران دوستانو اوس زه تاسو ته خپل ریسرچ چې ما کړی دی د هغې په بیس باندې د کرنٹ ټایم کې او د تیر یو میاشت نه یا 3 هفتو نه چې بیت کوین ډیر زیات تلاش لري چې د 50000 نه بره لوړ شي، د هغې زه تاسو ته دلایل وایم. دلته ځینې ټیکنیکل ټکي دي، هغه هم زه تاسو ته تشریح کوم، خو دنه مخکې چې زه ټیکنیکل ټکو ته لاړ شم تاسو ته به زه دا وایم چې یو دلیل چې دی هغه خوف او غیر یقیني حالات دی. خوف او غیر یقیني دې ته په انګلیش کې fear and uncertainty وایي. دا دوه اهم رول دی د یره او غیر یقیني حالاتو چې بیت کوین ته اجازه نه ورکړي چې د 50000 نه قیمت بره لاړ شي. دا د دې یو دلیل دی. اوس که تاسو په خوف او غیر یقیني حالاتو باندې څومره زیات فکر کوئ، هغه د روسیې حمله په یوکراین باندې ده. یوکراین کې حالات د تشریح نه نور بهر د ټوله دنیا خبر دی. زما یوټیوب هم ډک دی او تاسو د مختلفو رسنیو نه ګوري چې د لویدیز ملکونو په روسیه باندې ډیر زیات سخت حالات نخلولې دي. د جنگ مستقیم سره نه کوي، خو لیکن اقتصادي ډیر زیات سانکشنز هغه باندې لګولې دي او په بندیزونه چې دلته روسیه ډیر زیات تلاش کوي چې دا برته جبران کوي او هغه سره هم ډیر لوی اقتصادي پوهان او هغه سره هم الټرنیټیو یعنی دغه په ځای نور تیارې شته. هغه باندې زه تاسو ته خبرې مو کړې دي په خپل ټیک ټاک کې زمان کریپټو ډاٹ پښتو په ټیک ټاک کې کته سو ګوري زالته ډیلی بیس باندې لند خبرونه زه د حالات باندې راوړم. ګرانو دوستانو یو ټکی ده کنسولیډیشن پیټرن. کنسولیډیشن پیټرن هغه ته وایي چې مارکیټ انډیسایسیونس وایي. یو څوک چې تجارت کوي دغه په ذهن کې حالات د فیصله کولو او نه کولو په منځ کې یو خړ لکه چې وبخړ شي داسې یو سچویشن ده، نه پوهیږي چې زه څه وکم، ولې چې هغه څومره کوشش کوي چې په سپورټ لیول کې واخلي، په رزست کې خرڅ کې، به په رزست کې ولي په سپورټ کې خرڅ کې، نو هغه ورو تاوان کولی شي، ګټه نشي کولای. کوشش خو کوي چې هغه ګټه وکړي خو لیکن نشي کولای. اوس د شاته څوک دي چې د حالات د خوف او غیر یقیني حالاتو ته راوړي. دې کې که تاسو وګورئ د دنیا یو خو پرچون ټریډران دي چې هغه د 1 میلیون ډالر نه بره یا 15 میلیون ډالر پورې سوګم بزنس کوي. دا یو پرچون شو تقریبا یا د 10000 10000 15000 دا کوي یا د میلیون پورې دا پرچون دی. خو چې کله دا په ملټي میلیون روزي سلهاو میلیون او بیا په بیلیون میلیارډ روزي خبره دلته د ډیر لوی اثر ورکوي. هغه تجاران چې هغه ته انسټیټیوشنل یا بیگ انویسټرز وي هغه خپل پیسې د کریپټو کرنسی خاص کر د بیت کوین نه روبوسی. څنګه ډیر د روسي اولیګارک چې کوم هغه ما تاسو ته په ټیک ټاک کې ویلي دي، پروګرامونه مې جوړ کړی دي چې نن سبا د غوی راشه ورشه او درشه په دوبۍ کې ډیر زیات شوی دی، الته جایدادونه اخلي خپل کریپټو کرنسي خرڅي. خو دوی د خلک او نور خلک چونکه حالات د جنگ دی بد حالات د نو دوی خپل بیت کوین څخه کوي چې د مشهورو د راجستر شوی والیټونو نه یا ایکسچینجونو نه صرافونه لکه کراکن یا کریپټو ډاٹ کام یا باینانس یا کوکوین داسې نور کمپنیانی دي چې د اغینه دی روبوسی د خرڅی نه خو د پرایویټ والیټونو کې جمع کی. کله چې ته پرایویټ والیټ کې جمع کې نو هغه دغه بیلانس نه کم شي، نو چې بیلانس نه کم شي مارکیټ کې خوف روزي. خوف چې راغی الته حالات غیر یقیني کیږي چې څه شو بیت کوین د مثال په توګه نو هغه ته آوټ فلو وایي. آوټ فلو یو شی چې ورکیږي، ان فلو هغه ته بیا چې برته پیسې راشي راخکاره شي چې بیا به تاسو یو څو موده پس وګورئ چې 2 لک بیت کوین یا 15000 بیت کوین یا 10000 بیت کوین چا برته په فلونی ځای کې واچول. هغه ځکه چې دی وخت کې دوی د
حالاتو نه یریږي چې زما بیت کوین باندې ټاکس راځي یا که هر څه راځي آی ډونټ نو، خو هغه واخلي او نامعلومو والټونو ته لاړ شي. نو چې نامعلومو والټ ته لاړ، دا په قیمتونو باندې په مارکیټ باندې اثر پرېوځي او قیمت غورځيږي. تاسو که د بیت کوین یو بیلانس آن ایکسچینج میټریک ورته وایي که نه، که تاسو د هغه بیلانس میټریک اکټیولی چې هغې نه ویډرا فنډز کېږي د سنټرلایز ایکسچینجونو نه، که تاسو وګورئ څومره ایکسچینجونه چې ښکاره ایکسچینجونه دي هغې ته سنټرلایزد وایي، حالانکه دا ډیسنټرلایز دي، خو سنټرلایز ځکه وایي چې دا راښکاره دي، ځکه دوی د پیسې د دې ځای نه چې واخلي پرایویټ والټونو ته وړي، نو هم په دغه باندې بیلانس آن ایکسچینج میټریک باندې ډېر زیات نیګیټیو اثر پرېوځي. دلته به حالات غیر یقیني کېږي او خوف پیدا کېږي او خلک نشي کولی چې تصمیم ونیسي. نو دا یو ډېر لوی دلیل ده چې بیت کوین ډېر زیات مودې نه کوشش کوي چې د 2-3 هفتو نه چې 50,000 ټچ کړي. مونږ کتلی شو چې بیت کوین 38,623 دې وخت کې چې زه ویډیو جوړوم او دا کله بره لاړ شي کله لاندې راشي، خو دا 50,000 نه بره تللی نشي. نو دا یو مین دلیل. بل ورسره که تاسو وګورئ د ډېر وخت نه موږ هم ویډیوګانې جوړو چې په امریکا کې د سود شرح، یعنی امریکای ریزرو بانک چې دی هغه همیشه دا وظیفه لري چې څه مودې دپاره انټرست ریټ یا سود شرح کم کړي، څه مودې دپاره زیات کړي. تېر 2 کالو دپاره د کوویډ 19 د وجې نه په امریکا کې حکومت کوشش وکړو چې ریټ صفر وساتي، زیرو وساتي، چې هغه په خلکو باندې اثر پرې نه وځي. بینکونو ته اجازه ورکړه ډېرې زیاتې پیسې ورکړي چې موږ تاسو نه سود نه اخلو، خو تاسو مخکې که اخلئ لږ واخلئ، په دې چې دا پیسې د بره نه لاندې کمپنیانو باندې خرڅېږي. نو دې صورت کې دلته څه چلو شو چې ګراني راغی. ګراني چې راغی په دې چې پیسې ډېرې زیاتې شوې، کوم ځای نه راځي؟ اوبویسلی وایي سره زر دی، خو مارکیټ وایي چې سره زر نشته او چاپایي لګیا ده. نو دلته چې حکومت بیرته ګراني کنټرول کړي، نو دوی بیرته د سود شرح زیاتوي. سود شرح چې زیات کړ، لاندې چې کوم قرضې اخیستې دي هغې د 3% په ځای 5%. زه مثال در کوم، د مثال په توګه ته په لاس انجلس، نیویارک، واشنګټن، لندن، فرانکفورټ، ټوکیو، چېرته هم یې ته زه یو کور اخلې په $3,00,000 باندې، د هغې که ته 3% ته مارګیج ورکې بانک له، هغه انټرست ریټ ورکې یا هر څه چې کې، هغلته که ته وګورې ته د $1,500 نه لږ میاشتې فی میاشت 1200 ورکې. خو کله چې دوی بیا د ریټ 5% ته یوسي، ته یو ځل د 1200 نه 1400 ته ځې، په دې چې دلته ډېر زیات اثر ځي. نو دا هم په مارکیټ کې یو انسرټنټي او خوف پیدا کړی دی. ګران دوستانو، زمان کرپټو ډاټ کام کوشش کوي چې تاسو ته همیشه اپډیټ نیوز راوړي. زما یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب او شیر کړئ، دا مه هېروئ چې بل هم پریس کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. ښه ورځ تاسو ته غواړم، موفق اوسئ او کامیاب اوسئ.